د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب څه دی؟ سیلابونه یوه طبیعي پدیده او مصیبت دی. په سیندونو او جهیلونو کې د سختو بارانونو، د یخ او واورو د چټکۍ او تیزې ویلېدنې او د سختو طوفانونو په شمول د ځینو طبیعي عواملو له امله د اوبو حجم او کچه په چټکۍ سره لوړېږي او سیلابونه رامنځته کېږي. سیلابونه د ځینو لاملونو له مخې د باراني سیلاب، د غرني سیلاب، د واورین سیلاب او د کنګل سیلاب په شمول په څو ډولونو ویشل شوي دي. په عیني لحاظ د سیلابونو د رامنځته کېدو له ځینو طبیعي لاملونو سره مقاومت نشي کېدای. د ورښت د ورېدو حالات د اسمان احکام دي، خو د اوبو اداره او کنټرول د بشر مسؤلیت دی. د خلکو کړنې په هغو کلونو کې چې ورښت سخت وري د سیلابونو د اندازو او منفي اغېزو د کمښت لپاره کلیدي اهمیت لري. له اوږدې مودې راهیسې د ځنګلونو وهل او له منځه وړل د سیلابونو د رامنځته کېدو یو عمده لامل ګرځېدلی دی. ځنګلونه چې د ځمکني ایکولوژیک سیستم له عمده برخو څخه یوه ده، د اوبو د سرچینو د زیرمه کولو، د اوبو او خاورو د ساتلو او د اقلیم د تنظیمولو په شمول ډېر مهم رولونه او هم د سیلابونو د اندازې د کمښت لپاره نه بدلیدونکی رول لوبوي. نو ویل کېږي چې که مناسب تدبیرونه ونیول شي، د سیلابونو منفي اغېزه به کمه شي. خو که ځنګلونه ووهل شي، نو کوچنی سیلاب به هم د سخت مصیبت سبب وګرځي.